سلامونه او ښې چارې قدرمنو لیدونکو. اتل سلار زه یم دلته د کولن په ښار. همیشنی خریداری. نن راغلی یم خاص فقط ګوړې پسې راغلی سلامونه او ښې چارې قدرمنو لیدونکو. زه یم خالد صافی یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې لکه د تل په شانتې بیا ګرځم نو چې چېرته ښه ځایونه پیدا کړم، ارزانه ځایونه پیدا کړم او ستاسو ضرورتونه رفع کړي، افغاني ځایونه پیدا کړم کوم چې ستاسو د کور ضرورتونه او په ارزانه بڼه باندې تاسو ته پیدا کړم او ستاسو په مخ کې کېږدم. نو په دې تسلسل کې راغلی یم د کولن مارڅوف ښارګوټي ته راغلی یم چېرته چې د فرېشن سره نږدې دی، د بیرهایم سره نږدې دی، د ایرفشایر سره نږدې دی، خپله په کولن کې دی. نو دا خواوشا چې کوم هیوادوال اوسیږي نو تاسو کولی شئ چې د ګلوبل سنټر په نوم باندې مکس پلانک اشخاصه 18 اسمار ته راشئ، د کونړ اسمار ته ځان راورسوئ. راځئ چې ګورو اسمار کې څه شي دي. نو د خپرونې تر پای سره ملتیا وکړئ، راځئ چې په ګډې سره وینو چې په اسمار کې څه شی پیدا کړي. د دوکان دننه برخې ته رالم، حاجي صاحب دلته موجود دی. نو حاجي صاحب سره به د دوکان په اړه باندې خبرې اترې ولرو، دوکان په اړه معلومات ورسره ولرو او چې د خپل هیوادوال په مخ کې څه شی په انګبوټ یا تخفیفونه کې اچولي هغه به موږ ته وښیي. نو اول اوس السلام صافی صاحب سره یم جوړ په خیر راغلی، خیرات دی، روغ جوړ، هر کله راشئ جوړې وئ. د هر څه نه مخکې هیوادوال ته خپل ځان ور وپېژنه چې ټول دې وپېژني چا سره مخاطب یې. اتل سلار زه یم دلته د کولن په ښار کې په مکس پلانک شتراسه 18 مارڅوف په نوم دا منطقه یادېږي. مارڅوف ګلوبل سنټر، ګلوبال سنټر مارڅوف. حاجي صاحب څونه وخت کېږي د دوکان دې خلاص کړی؟ دا دوکان تقریبا 2 کاله کېږي، په 2018 کال کې موږ خلاص کړی. ښه دا خو بیا ډېر پخوانی دوکان هم دی. دوکان کې څه شی دي حاجي صاحب چې د هیوادوال مخکې دوکان کې اول خو ټول نه لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم، خیر راغلی، هر کله راشئ، کور مو ودان، زحمت هم ویستو. په دوکان کې موږ لومړي قدم کې خو هغه لرو د کور دپاره، یعنې د اشپزخانې سامان هر څه چې په او اکثره برخه چې ده باید ویم چې د اسیایي خلکو دپاره ده ډېره، لکه قاشوغې دي تاسو ګورئ، ګیلاسونه دي، قاشوغې دي رنګارنګ تاسو یې ګورئ په ښه قیمت. موږ هم دلته پرچون لرو او هم عمده لرو، یعنې اینسلو ګروسندل بای ده که نه دواړه لرو. ګیلاسونه لرو، انواع د ګیلاسونو چې څه رقم غواړئ، سره د جیکونو، د اوبو ګیلاسونه، د چای ګیلاسونه، مختلف میوه‌دانۍ لرو. میوه‌دانۍ به هم زه در وښیم د یو سیمپل چې راوښیې نو د هیوادوال به هم ټول ویني. میوه‌دانۍ چې دي دوکان ماشاءالله ډېر ډک هم دی. ولا دوکان خو اصلا موږ هم پرچون دی او عمده د دواړه، خو زه خپل هیوادوالو له د یو تخفیف ورکولی شم چې د خپل هیوادوال چې دي د عمده مال په پرچونو ته حسابوم، یعنې دغه ډېر راغلی موده. قدرمنو لیدونکو دا مه هېروئ چې د حاجي صاحب اتل سلاردي په دوکان کې تاسو کولی شئ چې پرچون سودا د عمده په قیمت باندې ترلاسه کړئ، یعنی دا په خپله یو تخفیف دی چې ورکړی دی د خپل یوازې د خپل وطندارانو دپاره چې دا باید خپل هیوادوال دپاره. صحیح شو، ښه، ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. دا میوه‌دانۍ دي، مختلفې میوه‌دانۍ دي. د افغانستان ملي بیرغ به درته ووایم چې اول خو دغه زمونږ هویت دی او زمونږ د ټولو هر رقم ملي بیرغ لرو موږ او تاسو غټ دي که واړه هر رقم چې غواړئ
د موټرو دپاره او د هر رقم دا به د موټرو دپاره د موټرو دپاره هم شته دی، واړه هم شته، غټ شته، د ټول شیان ناظره دي. دا وطنۍ مینه ده. کور ودان مننه، میوهدانۍ دي رنګارنګ، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. څه رقم هم ډېرې ښکلې او په ښایسته دغه کې جوړې شوي دي، مختلفو ډیزاینونو کې دي. غوریګان لرو د ټولو سایزونو کې سایزونو د هر سایز په هر کوچنۍ او غټې میوهدانۍ یا د وریجو غوریګان سیټونه لرو د میوه. حاجي صاحب دا خو به سیټونه که نه؟ دا سیټ دی، دې کې غټ ورکوټی مثلا دا یې غټ دی، د دې نه یو بل غټ دی، دا د ډوډۍ والا دی، داسې یو سایز لرو. د دې کې مختلف هر څه شته دی، هر څه لکه دا اوس ویم چې مثلا داسې مثلا دا یو غټ سایز دی، ګورئ که نه. بیا ورپسې دا سایز دی، بیا ورپسې دا سایز دی، او بیا ورته باید ویمه چې دا سایز دی، داسې مختلف دي. بیا ورپسې دا سایز دی او تقریبا بیا دغه دي. تاسو کولی شئ د دې نه داسې نه دي چې تاسو کولی شئ دې نه یو دانه هم واخلئ او 20 دانې هم واخلئ، کولی شئ. دا ستاسو د فامیل پورې اړه لري، څو نفره یاستئ په دا فامیل، د فامیل ضرورت څونه ضرورت یې هماغونه کولی شئ. مثال د خبرې کوم هېوادوال 2 نفر دي، هغه غټ سیټ ته ضرورت نه لري، هغه صرف 2 کبه هر څه کولی شئ. خوټي دغه خو دا ټول ډکې دي. ما خو تاته ویل چې موږ پرچونه هم د دواړه هر څومره چې غوښتلی شي دوکانداران کولی شي. د میوهدانو بخش دی. حاجي صاحب دلته خو تاسو سره مختلف دیګونه هم شته دي، غټ واړه دیګ بخارونه د عکسونو کې همداسې ښکاري د دې. بلکل منګه هر سایز دیګ لرو دلته. دا بلژیمي دیګونه دي، موږ د هر ملک هو دا د افغانستان دیګونه هم راسره دي، الو چې موږ تاسو ورته ویو هغه هم راسره شته دی. کړایانې دي، مختلف کړایانې لرو. تبۍ هم شته حاجي صاحب؟ تبۍ هم لرو، دیګ بخارونه لرو رنګارنګ هم د افغانستان. رشکو بابا، شمس. دا رشکو بابا حاجي صاحب یو دانه به د هېوادوالو مخ ته وکېږدو، یو دانه به ورته وښیو. دغه لږ شیره دا دی، شته دی، شته یو دانه. دا داسې به لږ راوچت کړو. قدرمن لیدونکو، دا هغه دیګونه دي چې د افغانستان نه تاسو ته په راوړلو کې مشکلات دي، اوس یې په میدان کې په لاس کې مه پرېږدئ، باید بیګ کې واچوئ. نو دغه مشکلات نه علاوه هماغه د افغانستان په قیمتونو یې کولی شئ چې د اتل سالاجي سره د مارسو په ښار کې دا ترلاسه کړئ. دغه دا به د منتو دیګونه یې شي، رنګارنګ د منتو دیګونه دي، واړه غټ ټول سایزونه راسره شته. څه رقم چې تاسو غواړئ. مثلا موږ ته الماني کې وسه کوخه ویو او ګرمي او جوشي لرو. دا هم په مختلفو د ساندویچ هم شته. دلته فکر کوم د دیګ بخارونه تاسو په ډېر مختلف سایزونو کې شته دی، مختلف جنسیتونه دي. دا ټول د بلژیم ساخت دی. دا د بلژیم دی او اکثریت مال د بلژیم دی. کمپلې لرو، مختلفې د ماشومانانو کمپلې لرو، د غټانو لرو، 1 نفره 2 نفره. وطنۍ کمپلې نه، دا وطنۍ کمپلې نه دي، خو وطن کې همدا استعمالي دا هم ایرانۍ دي او هم چینایي دواړه دي. نو رنګارنګ دغه کلمې چې ورته ګورې هم د ساعتونو سره تابلوګانې دي، رنګارنګ موږ سره شته دی. چینکې لرو مثلا، بل خصوص غټ هغه چې دا دی موږ د تحفو دپاره رنګارنګ خلطې لرو. یو رقم خلطې تحفه کوي او اکثره د
په ودونو کې او شیرین خوریانو کې دغه خلک یا د حاجیانو دپاره چې جانمازونه پکې اچوي بالکل دلته یو ساعت حاجي صاحب دا وګوره دا توشک پوښونه دي دا د توشک پوښونه دي دا یو ورته خلاص کړو دا هېوادوال به ویني دا د توشک پوښونه دي رنګارنګ دي او مختلف سایزونه دي دې کې دوه بالښته دي یو پکې توشک دی سره رنګونه او مختلف رنګونه قالین په رنګونو کې دا خو دا د پوښونه دي بالښتونه دي د قالینو په شکل کې دي نو دا هم پکې شته دی او دې کې به هم دا پاس دا تابلوګانې په مختلف دا تابلوګانې مختلفې دي موږ مختلف مثلا دغسې یو د تحفو نورې خلطې چې دي بیا بل سایز لرو دغه اکثره خلک صحیح شی کم دا چې څوک د چا له تحفې ورکوي یا په ودونو کې شینخوریګانو کې لکه څنګه چې مخکې یادولي وکړله په حاجیان چې راځي هغه تحفې پکې اچوي نو د هر رقم تحفو دپاره د دې سره په هر سیز او په هر ډیزاین کې دغه شته دی د میز لپاره پلاستیکونه لرو دسترخوانونه لرو دا دسترخوان لږ مختلفو سایزونو کې او مختلف ګلونو کې تاسو کولی شئ او اکثره زمونږ وطنداران خو ډېر میلمه‌فعاله دي او میلمانه هم ډېر لري نو پارس څو متره چې غواړي کولی شي دسترخوان دونه ښایسته ډوډۍ پیاسې خوند کوي سړی داسې وګوري که نه همداسې نه ده دلته لاندې دا یې خورولی نه شو ګران هېوادوالو خو په هر ګل کې چې ته غواړې شاته او مخکې بالکل شته دی مختلف هغه لري مختلف ګلونه دغه چنه کې درته وایم چې کولی شي چې دغه هم لرو رنګارنګ د سیخان لرو د کباب دپاره مختلف دلته حاجي صاحب شطرنج نه پاتې شو ګوره دا هېوادوال دا ونه دي باید شطرنج شوقین دي که نه اوس خو چې کور کې ناست یو شطرنج کې دا لرو شوقین نو او ښې جوړ کړی دی چې حقیقت خبرې په ښه کوالټي جوړ شوی دی او دا زمونږ ټول دا موږ په خپله راوړو د چین نه اکثره مال چې دی موږ خپل امپورټ خپله لرو دا هېوادوالو دا کباب سیخان دي تاسو چې پسې چیرته ګرځئ مه ګرځئ هر سایز کې شته غټ او واړه په اسمارټ ټریډینګ کې کولی شئ د ماسو ښار کې دغه د لرګي لاسي چې لري د هغه دي په هر ډیزاین او په هر سایز حاجي صاحب دا چې څمڅۍ دي دا څمڅۍ دي مختلفې دي دغه بعضې دیګونه دي چې بدون د پلاستیک او باید د پلاستیک او د لرګي نه استفاده وکړي مختلف هغه لرو د پتنوسونه لرو دغه دیګونه لرو چې زمونږ هېوادوال ته ډېره استفاده کوي دا هټ پاټي دي دا هټ پاټي چې ستاسو دیګ ګرم ساتي که تاسو چې دوکانونو ته ډوډۍ لیږئ یا چاله ورکوي ډېر شی چې زمونږ په کاریږي د ډېر افغانانو هغه چلو صاحب دی چې په مختلف سایزونو کې لرو غټ واړه هر رقم چې وغواړئ ما سره بله دا چې اکثره افغانان زمونږ ډېر ګرځي راګرځي یو ځای بل ځای دا د شیرین خوریو دپاره او د نامزادۍ پروګرامونو ګلان پکې اچي او د دسمال پکې نقل پکې دی هر څه پکې چې کولی شي دې نه استفاده وکړي مختلف سایزونه راځه شته دی انواعو د ترموزونو راځه شته دی چې څه رقم ترموز په ګرنټي ورکوم 2 لیټره 1.5 لیټره 2.5 لیټره داسې ترموزونه پکې شته دی چې 4 ساعته هم چینه یخې په ګرنټۍ ورکوي ډېر دا به 2 لیټرۍ دا به د دې سره به اشنا وي که چا سره کورونه کې خراب شوي او نوي اخلي نو کولی شي چې د تل سلازي په دوکان کې ترلاسه کړي حاجي صاحب دلته فکر کوم چې د ترموزونو سیمپلونه دلته پراته دي او دا په غټ واړه په هر ګل او هر سایز او هر رنګ کې موجود دي
نو مینوال کولی شم د خپلې خوښې د اوسونه ښایسته چینل دی ولر کولی شي چې دا په هم په اور کار کوي په برق کار دا په اور کې هم کار کوي او په دواړو کې کار په کوي شیشه د اور کې هم کار کوي شیشه هم کار اور کار کوي خپل د شټین هم ورسره او دې کې کولی شي شمع دانې کېږي او په میز ګرمې وساتي. ګرمې وساتي دا د شمع ځای او دا یې د شمع ځای دی. هم دا دی دا هم د دا اوس دی شی راوړی دی هم دغه دی دا نورم چې دي دغه د اور د پاره او د ګاغ د پاره دي مثلا موږ داسې ترموزونه هم لرو که تاسو کولی شئ وګورئ دلته کولی شي چې چای واچئ نور غواړئ چې چای دې ګرم تور نه شي دا ترې لرې کړه دغه فلټر دا لرې کړه چې ته چای ته لرې کړه ځان خالي ته اوبه پاړئ هر شمع وخت دې کې باید. بلکل شمع دې کې باید. دې ته بیس د ډېر ښایسته د غوښته دي هو دا مختلف دي مختلف سایزونه پکې دي ساعتونه پکې دي دا حساب د سیل ګراواره چې قد کیږي دا اند میز لپاره دغسې جوړیږي دا د ښایسته دا د دفتر دپاره دي د قلمونه دي قلمونه دي. دا میوه دانې دي کنه دا میوه دانې دي دې کې مختلف سایزونه د شپږو خانو هم شته د څلورو هم شته دی دغسې میوه دانې هم لرو په مختلفو ډېر ډیزاینونو کې شته دی. حاجي صاحب ویلي چې دا ګروسنډل هم دی یعنې هم د فروټ او دا ځکه چې بعضې شیان چې دي موږ نه داسې خلک راځي دکانداران راځي چې 20 دانې 10 دانې 50 دانې په کارتون بس وي موږ نه چې چا اخلي څونه پکاري او عمره شته دی او ځکه دغسې موږ یې باید دلته ډېر کېدو نمونه دا صرف دا نمونې بعضې موږ یې ښودي دي نور موږ ګودام کې لرو هر شی لرو حاجي صاحب تا خو ډېره وچه میوه اچولې و دا د بعضو هېوادوالو په تقاضا وه چې موږ باید دلته وطني میوه باره کې لږ معلومات ولا ورکړئ دا وچه میوه چې ده چې در سره دي موږ د افغانستان کې چې څه وچه میوه ده تا سره شته تازه راځي په ارزانه قیمت او خوبي دا ده چې ارزانه قیمت او تازه بلکل اکسما ټریډینګ کې دا او هېوادوال هم چا چې وړي دي ټول ته راضي دي که چا نه وړي را دي شي او ډېرې ښه پیکینګ دي ښه تا نه وګوره چې هغه ما یو چېرته دغه کولی وایي چې کړنګار کوي که نه دا واقعیت هماغسې تازه نښتې نه دي دانه دي که دا پاکټ چې ته مو خلاص کړي چې دې واچوم دانه موږ دا ټول د وطن نه راوړو دا بیا په خپله پیک دا بیا خپله کارټونو کې دي کارټن یې موږ سره شته دی چې چا څونه پکاري کارټن یې پکاري او که پرچون یې پکاري او هم دواړه کولی دا څو قسمه بادام دي بادام دا بادام هم لرو دا هم لرو وطني بادام هغه چې دی هغه هم لرو دا بادام هم لرو نو مختلف بادام خو مختلف لرو بوزان لرو کشمش لرو جلغوزې لرو نخود لرو 3-4 رقمه وطني انځر لرو چې ویم دا د قندار انځر دي بل مرخنۍ لرو کورما مرخړۍ سنځلې چاکلیټ شیرپیره هم شته دی سیمیان هم لرو د وطن دغه تازه په وطن کې جوړیږي او زه دا شیریني د وطن اور کوټیواله کې به ورته موږ سمترې ویلې نور یو دانه خولې ته واچو څلور ګیلاسه چای ورسره وڅښه حاجي صاحب همداسې ده که بلکل بل په څنګ کې باید ووایم چې موږ ښې وریجې لرو د لونګي ورته وایي نادي وریجې چې دي او بره او ساره دواړه لرو دواړه ټیټ شوي وریجې دي خلک یې ډېرې اخلي ماشاءالله نن سبا یې ډېر نوم ایستلی د سهرا بالخصوص سهرا چې زموږ دا زموږ خپلې دي ساره وریجې خپلې دي د حاجي صاحب د هېوادوالو مخ ته څه شی په تخفیف کې لري وخت یې څومره دی وخت هم ورته یو دا وریجې وروسته هم چا وکتله دا وریجې چې دي موږ یې په بهترینې وریجې دي موږ یې په 15 کیلو ورکوو 10 کیلو او نادي چې دي دا لږه قیمت یې چون زموږ خپل نه دي د بل چا دي د وطن ښکلې لوبیا لرو چې د نجراب لوبیا ده او مثلا هغه لرو وطني دانیا لرو ښه دانیا لرو وچ مرچ لرو دغه تور مرچ ورته وایي څوک ورته زیره وایي او موږ ورته پښتو کې زنکی وایو مختلف وطني قرت لرو وطني قرت لرو بل درته ویم چې داسې د وطن ساخ دی وطن کې جوړ شوی دی ډېر خلک ورپسې ګرځي دا د ګازرو دپاره څوک چې قابلي پلاو جوړوي
بهترین هلال زردک هلال زردک چې ورته وایي دا د هغې دپاره موږ خاص جوړ کړی دی خماک نه ویل چې چېرته داخله د پکوړو کار کو شروع کېږي چې سیوه پکوړو یې ښي وباسي په ترمسار مینه پرې دغه کومه دغه هم لري دا قرود دی دغه ایراني قرود دی نو مختلف چایونه لرو وګورئ مثلا مختار چې میراج چې رحمان چې دغه ایراني چایونه دي ګلاب و ګل چې ورته وایي دغه دا شیان کشنۍ دي نه دا زرشک ورته وایي ښه زرشک دی یعنې دا ایرانیان ډېر اخلي خو زما مختلفې کونډې دي دلته ورته ویم چې موږ هم ایرانیان لرو دلته مشتریانو زمونږ افغانان دي د پاکستان دي د هندیان دي د اسیایانو ترکان دي نور اسیا هیوادونه لکه ډېر خلک دلته راځي مختلف او خلاچي لرو چې باید ورته ووایم د وطندارانو دپاره ګاز لرو سفري دا خو سفري ګازونه دي دغه ګاز لرو چې دغه پکنیک ګاز وایي دغه نور ګاز هم دي هغسې او رقم چې د چا په کاري کې ضرورتونه کوشش هم کړی دی چې د وطندارانو هیوادوالو دپاره هغه چې ضرورت کوشش هم دی بله خوبي زموږ دا مه هېروئ هیوادوالو چې د افغانستان نقشې که څوک یې د میز په سر ږدي او د دې نقشو خوا سره روح افزه شربت هم شته نو تازه تېر شو د ګرمي را روان ده په ګرمۍ ضد چې دی نو روح افزه شربت دی مصالې هم شته دکان ماشاءالله ډېر غټ دی مختلف سایزونه لرو ستړي کي حاجي صاحب هم ستړي کي دا یو شی موږ ډېر سهولت دی چې پارک پلس لرو پارک پلس فرای دی مشکل نشته دی او کولی شي چې راشي هر څونه وخت چې ودرېږي پارک پلس کې کوم مشکلات نه لرو او دا نن سبا مهم سوال هم دا دی همدغه د پارک پلس مسله ده پارک پلس خلک دي قدرمنو لیدونکو تاسو خو د دکان په اړه پوره معلومات دلته یو دوه ورونه ولاړ دي دوی نه پوښتنه وکړو دوی هم فکر کوم چې تازه مېوې اخلي ورور په خیر علي خیر جوړ تکړه سید د خیر خیرت دی اول لږ ځان راوپېژنه نوم دې وخت دی هیوادوال زلمی قاضي خیل یم د کولون اوسېدونکی او اوس راغلی یم چې د اسمارټ ټریډینګ نه یو څه وچه مېوه کور ته ویسم چې د خوښلېري صاحب چې اخلي دلته خو ماشاءالله کور کې فرمایش دی چې درکړی دی مختلف دغه دي نو دا خو زموږ د وطن محصولات دي او هر رقم مېوه هلته ښه تازه او ښه په ارزانه قیمت پیدا کېږي او موږ ته خاص تخفیف راکوي ځکه چې دې سره نه حاجي صاحب خو ویلې چې زما د ټول هیوادوال لپاره ګوره چې څوک راځي دلته زما هیوادوالي د هغې لپاره ټول یو شان دي نو ته په دا هیوادوال خو زه داسې دایمي ګاهک یم همیشنۍ خریداري نو نن دې څه واخیستل او قیمتونه یې څنګه دي حاجي صاحب خو ماشاءالله قیمتونه خو د نور ځایونو نه ډېر ښه دي نسبتا د نورو دکاندارانو په حساب باندې هم ارزانه او هم زه فکر کوم چې قاضي خیل صاحب قیمتونه خو په هر ځای کې شته خو دا تازهوالی په هر ځای کې نشته دا چې تازه دا مهمه خبره ده ځکه چې یو سړی پې پیسې ورکړي اوس یو سړی جلغوزي والي او نیم یې پکې بیا خرابي نو 2 روپۍ به ډېرې ورکړي مکمل یې د اخر دانې ګوري په همدې خاطر څومره د دې د بازار چې دی او خاصا د مېوې دغه چې دی لکه داسې منظم او تازه دی او مختصر دی چې ډېر دغه پکې نشته دی نو دا همیشه تازه مال راوړي او تازه بس زه خدای دې ولا کار کې برکت واچي ورته هم سړی مشي سلام علیکم په خیر جوړ کړه سید د خیر خیرت دې روغ جوړي تبا د خیر دا میکروفون ولور محترم اول لږ ځان راوپېژنئ فرمان هاشمي د دې کونو خوا کې د هورت په نامه یو ښار دی هلته اوسېږي څونه وخت کېږي المان کې اوسېږي یو دېرش کاله کېږي اوه ته خو بیخي دلته نیمه پېړۍ عمر دی دلته والی دی دلته څنګه راغلی دلته ولا راغلي یو خو دا زموږ ملګری هم دی نږدې او همیش دا وچه مېوه د دې ونه اخلو نن راغلی یم خاص فقط ګوړې پسې راغلم زه د ګوړې خو موږ حاجي صاحب موږ ته ونه ښوده که نه درې رقمه ګوړه ده او دا چې دا ګوړه راوړي نو ښې دی د دې دا رنګ داسې دی حاجي صاحب چې د کامې دی دا د کامې ګوړه په خپله ځان ښي هو بلکل زه ته هفته کې یاره 1 کیلو اخلم نو 1 کیلو فکس واخلم چې سره ښه نوش جان دې شه بس نه
اوس ځان له دا ګوډه اخلي خو نور نه د اختر نه مخکې مې سودا ډېره کړې اختر هم وه تازه تېر شوی څه به دروغ نن ته ځان له ګوډه اخلم قیمتونه یې څنګه دي قیمتونه ډېر مناسب دي ډېر واقعیت راځي. سره و ډېر زه د دې نه مخکې نه ویم خو واقعا زموږ دا ټول دلته څه افغانان دي همدې ونه سودا کوي او ته خوشحاله دي هاشمي صاحب دا نوي هیوادوال چې راغلي دا نوي ځوانه طبقه دې ته دې څه پیغام دی والا زما پیغام خدا دی چې دا ډېرو په سخت شرایطو کې راغلي یعنې خپل مرګ یې په ځان قبول کړی وی چې دې وطن ته راځي نو دلته ډېر زموږ افغانانو ډېرې ناکردۍ وکړلې چې زموږ د افغانانو خدای نخښه نوم یې خراب کړی نو دلته د کاروبارو کې هغه کومې سختې چې په لارې تېرې کړي یا د فامیل د کوم خوا نه هدف راغلي پسې چې راغلي هغه باید تر سر ته ورسوي او د ناوړه کارونو نه د لاس واخلي نو خپل کاروبار دی وکړي انشاءالله که دلته مسلک وي او که یو کار وکړي ډېر زر رسېږي دا وطن ډېر هاشمي صاحب ډېر خلک ورته په تمه دي بلکل وطن کې ورته ډېر خلک سترګې په لار دي او بلکل واقعیت دی ډېره زیاته مننه تاسو نه هم ډېره مننه الله مو ژوندي لره کور هم ودان خوشحاله اوسئ موږ به د حاجي صاحب سره خبرې ولرو صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ څنګه درسره دا فکر پیدا شو چې د ماسوف په ښارګوټي کې سرمایه‌ګذاري وکړي او د خپل هیوادوال په مخ باندې دونه ښکلی دکان خلاص کړي چې د هغې دا مشکلات ځکه د کولن په ښار کې دا د وچو میوو دغه ډېر کم دي نور ښارونو کې افغانان جوړ کړي دي خو فریشن او د کولن ښار کې دا نشته تاسو څنګه دا فکر پیدا شو مننه صافی صاحب داسې دی چې ماشاءالله دلته د کولن په ښار کې ډېر افغانان اوسېږي او په مختلفو منطقو کې واضح نه شي کولن دی د کولن شاوخوا لکه فرشن دی هرد دی برول دی بون دی برکهایم دی د ټولو ځایونو افغانان راځي دلته یو ضرورت دا و چې افغانانو دلته دکان نه لرل او کم سامان چې به زما یوازې د وچې میوه درته نه ده د کور سامان چې مثلا یو ګیلاس په نور ځایونو کې زموږ افغانانو به په 10 ویرو اخیستو 12 ویرو خو هغه شپږ دانې ګیلاسونه زه ورته اوس په 15 ویرو ورکوم ډېره او زه غواړم چې خپل افغانانو ته یو خدمت وکړم په بل او هغوی ته هم پکار دی چې ستا ملاتړ وکړي او دغه چون زموږ دلته ډېر وخت شوی دی تقریبا موږ په 1995 کال کې هلمند راغلي هغه وخت ماته یادېږي چې کله به د هندوانو دکانونه تلو کله به د ایرانیانو دکانونه تلو سریلانکا دغه او هغه څه چې زموږ ضرورت و او څه چې زموږ خوښه وه هغه پکې نه و نو ماسې مفکوره پیدا شوه چې راځه یو داسې یو دکان جوړ کړو چې زموږ خپل افغانان یو خپل افغان د خپل افغانان نه سودا وکړي نو دغه ډېره مهمه خبره ده چې زه دا ځان له زما دکان نه زما د ټول افغانانو نه هیله ده چې هر ځای کې افغان یې تاسو د هغې نه سودا وکړئ دا د ځان سره یو مفکوره ولرئ ډېره ښه خبره ده ښه خبره همدغه ده چې افغانان په پښو ودروئ ځکه دلته هر دکان چې دی دا هیوادوال دپاره زموږ هیوادوال دپاره جوړېږي قدرمنو لیدونکو حاجي صاحب ګوره ډېر ښه پیغام په دې خپلو خبرو کې واچو چې مونږ یې نو تاسو یاستئ او چې تاسو یاستئ نو مونږ یې ځکه که تاسو راشئ ما چې دا کوم پیسې په دې لاره اچولې او ستاسو خدمت ته مې رایستلي نو تاسو زما لاسنیوی وکړئ خپل نه یې واخلئ یو روپۍ نیمې پسې مه ګرځئ تاسو یقین وکړئ چې ما دا دیګ بخار د شکو بابا مې د هالند نه راوړی دی مګر اوس دلته په 15 کیلومترۍ کې حاجي صاحب دلته راوړی دی نو تاسو چې هغه ځای پورې ځئ نو کم از کم 1.5 یورو تېر شئ ځئ هغه 15 روپو ته مه ګورئ هلته مه ځئ دلته یې واخلئ او حاجي صاحب دا خبره وکړه چې زما قیمتونه هم د ګروسنډل قیمتونه دي د پرچون کولی شي هم د ګروسنډل باندې والي بالکل همداسې ده او بل افغانان چې دي ما خو تاته وویل چې داسې یو ځای مې ته جوړ کړی چې د ډېرو سهولتونه لري سهولت دا دی چې پارپلز لرو په خپله ژبه ورسره خبرې کوم کیسې پکاري کیسې پکاري هر مشکل چې ولري غیر د دې نه چې دا زما دکان دی حاجي صاحب یو ټوکه دې پکې راوایي کولی شي چې په پښتو سره چنه وي د المانیانو سره سړی چنه بالکل چنه خو ټول افغانانو کې ده او سنت طریقه سنت طریقه ده خیر
زه افغانان دې ته نه مجبوروم چې ما سره چنه ووایي ځکه دی چې کومه ورځ راشي او دا قیمتونه زما ویني دې ته چنې ته ضرورت نشته دی باندې زه مطمئن یم ځکه چې کور د ټول وطنداران وداني واقعا دی چې دلته ډېر راځي په اخلاص راځي سوداګانې کوي او موږ هم ورسره ډېر په اخلاص چلند کوو هر رقم یوازې دا نه چې دلته ډېر افغانان راځي زموږ دلته مرکزیت دی موږ نور خدمتونه ولا کوو د ډېر شیان دي چې هغې ولا موږ لاسنیوی کوو ډېره ښه خدای دې اجر درکړي او خدای دکان او کار کې برکت واچوه د خپرونې آخري شیبې دي یو ښه خاطره دې راته یوه ولا خاطرې خو د ژوند ټوله خاطره ده کنه خو زما دپاره رښتیا د ویم یو جالبه خاطره وه چې څو کاله مخکې اوس نه څو کاله مخکې ما غوښتل په کور کې یو هغه جوړ کړم ساکټ جوړ کړم پیچکش را سره دی او دا مې راسپړدلی دی او دغه که فکر مو نو هغه وخت یو واړه موبایل وی او دې کې ګروپ و نو چون پیوز مې و برق لاړ نو ماښام و نو دا ګروپ دا موبایل مې په خوله کې نیولی دی چې دا ساکټ جوړ کړم په دې وخت کې راته یو چا زنګ و او دا په د ویبراسیون کې و یو وارې ما د سپیکر وکړو چې زه برق ونیولی او د دې دیوال هغه دیوال نه لګېږه اخوا ته زما چغې ما کله مې موبایل د خولې نه ونیو نو مې پېژني چې ویبراسیون دی د موبایل ویبراسیون د موبایل ډېره زیاته مننه واقعا ډېره ښه جالبه خاطره وه نو کور مدان انشاءالله بعد تاسو نه د ښکلا لټون نه ډېره مننه تاسو د کاري ټیم نه ډېره مننه کور مو ودان چې زه همیشه دپاره ستاسو پروګرامونه تعقیبوم زه مینم چې د ټولو وطندارانو رستورانونو دکانونو د دې په خاطر چې خپل افغانان دې ته تشویق کوي او د هغوی کاروبار وچلېږي ستاسو نه نړۍ مننه زحمتونه مو بخښئ تکلیفونه مو بخښئ کور مو ودان هر کله راشئ خوشحاله اوسئ حاجي صاحب ګوره موږ په هره خپرونه کې خپل هېوادوال ته دا یادوري کوو او دا هم ته ځان سره ثبت کړه زموږ چینل چې څوک ګوري او هغه ځي راځي نو که ووایي چې د دې چینل طرف نه موږ راغلي نو 10% به وله تخفیف ورکوي دغه 10% که ستا پکې تاوان مې ته به یې ورکوې او که ستا پکې ګټه مې دا به ورکوې خو که دا درته ووایي چې د چینل طرف نه او چې ویې نه وایي د بیا وله مه ورکوه ستا په خاطر 15% وله ورکوه خدای دې خوشحال لره هر کله دې راشي خیر راشي اخلاص کوو د ښکلا د لټون یوټیوب چینل خپرونې قدرمنو مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه لکه تل زه وایم زه همیشه کوشش کوم چې ښه ځایونه ته لاړ شم پاک ځایونه ته لاړ شم تازه شیونه تاسو ته مخته کېږدم ارزانه یي ستاسو ورته مزل لنډ زه هر ښار ته کوشش کوم چې هماغلته چې ما هېوادوال یا ماته لنډ وشي تاسو ونه یې لیدلي که تاسو کوم ځایونه لیدلي ما ته کومنټ یې وکړئ دا لایک کومنټ او سبسکرایب مه هېروئ دغه ووایي چې زموږ څنګه نوی پروګرام دی تاسو ته به سیده په تلویزیون په پرده باندې ښایي ابونې هم کوئ چینل بیا چې زه خالد صاحب د یو بلې ښکلې ښایسته خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ کور مو